رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 قسمه خلک یاد کړي دي. اول کار د چا دی؟ د حکومت دی. الله جل جلاله دی اسلامي امارت دا توفیق ور نصیب کړي. دا بعضی جاهلان د شیخانو په نامه باندې په بعضی مدارس کې ناست بې علمه جاهلان چې له دې خلکو امتحان واخلي چې تاسې دا ډګري چیرې حاصله کړې ده، ته څنګه حدیثو ته ناست د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو ته ناست او یو جاهلي مطلق ټوله ورځ د کار دا د بدعات او خرافاتو د خلکو دعوت. لکه دا د حسان په نامه باندې یو لوی بریلوی یو لوی مبتدع د ارغندۍ خلیفه صاحب په مدرسه کې او د جمهوریت د وخت یو لوی اربکی د اسلام او د دین دشمن د حقانی علماو مخالف ټوله ورځ لکه کلب عکر بس خوله وازه کړې د څه رقم به د هغه موحدین د الله و دین ته دعوت کوونکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته دعوت کوونکي علما سپک. الله دې و دغه اسلامي نظام ته دا توفیق ور نصیب کړي چې د دغو ظالمانو څخه پوښتنه وکړي چې ته ټوله ورځ د بدعاتو د خرافاتو دپاره دعوت کوې، تا چیرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام خلکو ته ورسوي؟ څوک دې له بدعاتو له خرافاتو راوګرځول؟ نو د اول کار چې دی دا د حکومت دی چې د دغو ظالمانو مخه راونیسي.